ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو راغلې حوالې ثبت کړو. همدارنګه زده به کړو چې څنګه کولی شو حواله مشتري ته د خزانې څخه اجرا کړو، څنګه کولی شو حواله د مشتري په اکاونټ کې اضافه کړو، او همدارنګه څنګه کولی شو حواله د اجرا کولو لپاره بل صراف ته انتقال کړو. راځو ایگزاکټ خلاصو او ټرانسفر سره ځو او ډیبیټ فرام صراف کې د صراف اکاونټ انتخابو. د اکاونټ د انتخابولو څخه وروسته صراف غواړي چې پر موږ باندې د 100,000 افغانۍ په مقدار سره یو حواله ووایي. د حوالې مقدار په ډیبیټ کې لیکو او تاسې کولی شئ وګورئ چې 100,000 افغانۍ د احمدي له اکاونټ څخه کمیږي او بیرته بیا زموږ ان پیډ اکاونټ ته 100,000 افغانۍ اضافه کیږي او پر ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې د اجرا کولو لپاره خپل مفاد اضافه کوو. تاسې کولی شئ وګورئ چې 50 افغانۍ د احمدي له اکاونټ څخه کمیږي او بیا بیرته زموږ د بینیفټس اکاونټ ته 50 افغانۍ اضافه کیږي او په انکم کوډ کې د حوالې نمبر اضافه کوو. د تیرې حوالې نمبر 115 د اوسنۍ حوالې لپاره حواله نمبر سیستم 116 انتخاب کړئ. د حوالې نمبر څخه وروسته په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابو او په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ وکولای شو چې د 100,000 افغانۍ په مقدار سره یو حواله ثبت. دا ځل بیا راځو او ډیبیټ فرام صراف کې د صراف اکاونټ انتخابو. دا چې صراف غواړي پر موږ باندې نورې حوالې هم ترسره کړي، نو نه غواړو چې د صراف اکاونټ د دې ځای څخه لرې شي، نو د پن پر آیکن باندې کلیک کوو او د دې څخه وروسته به د صراف اکاونټ له دې ځای څخه نه ورکیږي. دا ځل صراف غواړي چې پر موږ باندې د $300 په مقدار سره یو بله حواله هم وایي، نو د حوالې مقدار په ډیبیټ کې لیکو او په دې ځای کې کرنسي ډالر انتخابو. پر افغانۍ باندې کلیک کوو او بیا ډالر انتخابو. په دې شکل سره مو کرنسي ډالر انتخاب کړه. د حوالې مقدار د اضافه کولو څخه وروسته په ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې د اجرا کولو لپاره خپل مفاد اضافه کوو. د مفاد اضافه کولو څخه وروسته تاسې کولی شئ وګورئ چې $50 د احمدي له اکاونټ څخه کمیږي او بیرته بیا زموږ بینیفټس اکاونټ ته $50 اضافه کیږي. د مفاد د اضافه کولو څخه وروسته په انکم کوډ کې د حوالې نمبر اضافه کوو. د حوالې نمبر د اضافه کولو څخه وروسته په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابو. د سورس د اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ یو بله حواله هم د $300 په مقدار سره ثبت کړه. بیا راځو او تاسې کولی شئ وګورئ چې د احمدي اکاونټ مخکې د مخکې څخه انتخاب دی. دا ځل احمدي غواړي چې پر موږ باندې د 30,000 افغانۍ په مقدار سره یو بله حواله هم وایي، نو په ډیبیټ کې د حوالې مقدار لیکو. د حوالې مقدار اضافه کولو څخه وروسته صراف غواړي چې مشتري ته باید د 30,000 افغانۍ تبادله یعنې ډالر ورکولی شي، نو د دې کار لپاره کرنسي ډالر انتخابو. پر افغانۍ باندې کلیک کوو او بیا USD انتخابو. په دې شکل سره مو کرنسي ډالر انتخاب کړه. د کرنسي د انتخابولو څخه وروسته په سیلر کې د ډالرو نرخ اضافه کوو. د ډالرو د نرخ اضافه کولو څخه وروسته تاسې کولی شئ وګورئ چې د احمدي له اکاونټ څخه 30,000 افغانۍ کمیږي او بیرته بیا زموږ د ان پیډ حساب ته $345 اضافه کیږي او د ډالر د نرخ د تفاوت له کبله په ایکسچینج بینیفټس کې تاسې کولی شئ وګورئ چې موږ $3.48 مفاد وکړ چې د بینیفټس اکاونټ ته مو اضافه کیږي او په ټرانسفر بینیفټس کې د دې حوالې د اجرا کولو لپاره خپل مفاد اضافه کوو. د مفاد اضافه کولو څخه وروسته په انکم کوډ کې د حوالې نمبر اضافه کوو او په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابو. د سورس د اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح له اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره مو هم تبادله وکړه او هم مو حواله ثبت کړه. دا ځل بیا راځو او د صراف اکاونټ انتخابو. د اکاونټ د انتخابولو څخه وروسته د کابل صرافي غواړي چې پر موږ باندې د 15,000 افغانۍ په مقدار سره یوه حواله وایي او دی غواړي چې باید په خپل اکاونټ کې په ډالرو سره باقي سي، نو د دې کار ترسره کولو لپاره په ایکسچینج اماونټ کې د حوالې مقدار لیکو او په ډیبیټ کې کرنسي ډالر انتخابوو او په سیل ریټ کې د ډالرو نرخ اضافه کوو. تاسې کولی شئ وګورئ چې صراف پر موږ باندې 15,000 افغانۍ په مقدار سره حواله ویل، هغه مو په ان پیډ اکاونټ کې اضافه کړه او لکه څنګه چې دغه غوښتي په خپل اکاونټ کې باید په ډالرو سره باقي سي، نو په ډیبیټ کې مو کرنسي ډالر انتخاب کړه. نو په دې شکل سره د صراف له اکاونټ څخه $280 کمیږي او د ډالر د نرخ د تفاوت له کبله تاسې کولی شئ وګورئ چې موږ $3.1 مفاد وکړ او په ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې د اجرا کولو لپاره خپل مفاد اضافه کوو. د مفاد اضافه کولو څخه وروسته په انکم کوډ کې د حوالې نمبر اضافه کوو. د حوالې د نمبر اضافه کولو څخه وروسته په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابوو او په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ وکولای شو چې د 15,000 افغانۍ په مقدار سره یو بله حواله هم ثبت کړو. راځو دوهمې برخې ته، څنګه کولی شو حواله د خزانې څخه اجرا کړو. نو د دې کار لپاره پر 116 نمبر حواله باندې کلیک کوو او په درک کې ټریژر انتخابوو. د ټریژر د انتخابولو څخه وروسته په ډیټیلز کې د مشتري د تلیفون شماره اضافه کوو. د تلیفون د شمارې اضافه کولو څخه وروسته پر اپډیټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ مشتري ته حواله د خزانې څخه اجرا کړه. دوهمه حواله یعنې 100 نمبر حواله هم په مخکیني شکل سره د خزانې څخه اجرا کوو. راځو درېیمې برخې ته، څنګه کولی شو حواله د مشتري په اکاونټ کې اضافه کړو. نو د دې کار لپاره پر 108 نمبر حواله باندې کلیک کوو او په درک کې ټریک باندې کلیک کوو. زموږ مشتري غواړي چې حواله د زاید پر اکاونټ کې اضافه کړي، نو د زاید پر اکاونټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ وګورئ چې 30,000 افغانۍ د احمدي له اکاونټ څخه کمیږي او بیرته بیا د زاید اکاونټ ته د هغو تبادله یعنې ډالر اضافه کیږي. د اکاونټ د انتخابولو څخه وروسته پر اپډیټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ وکولای شو چې حواله د مشتري په اکاونټ کې اضافه کړو. راځو وروستۍ برخې ته، څنګه کولی شو حواله د اجرا کولو لپاره بل صراف ته انتقال کړو.
نو د دې کار لپاره پر سلم نمبر حواله باندې کلیک کوو. تاسې کولی شئ ګورئ چې په سورس کې د حوالې د اجرا کېدو ځای مزار انتخاب شوی. نو د دې لپاره چې موږ په مزار کې کومه نمایندګي نه لرو غواړو چې حواله بل صراف ته انتقال کړو. نو په دره کې پر ټراک باندې کلیک کوو او په دې صفحه کې د خالد مسپي اکاونټ انتخابوم او په دې ځای کې تاسې کولی شئ ګورئ چې د کابل مسپي له اکاونټ څخه 208 ډالر کمیږي. بیا بیرته د خالد مسپي په اکاونټ کې 15,000 افغانۍ اضافه کیږي او په صراف بینیفټس کې صراف ته د حوالې د اجرا کولو لپاره کمیشن ورکوو چې دغه 50 افغانۍ د کابل مسپي له اکاونټ څخه کمیږي او بیا بیرته د خالد مسپي په اکاونټ کې اضافه کیږي. د کمیشن د اضافه کولو څخه وروسته پر اپډیټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ وکولی شو چې حواله د اجرا کولو لپاره بل صراف ته انتقال کړو. راځو ریپورټ ته او د دې صفحې په لاندې برخه کې تاسې کولی شئ د نن ورځې معاملې وګورئ. نن مو په لومړي ځل سره د 20,000 افغانۍ په مقدار سره یوه حواله د خزانې څخه اجرا کړه. د هغه څخه وروسته مو بیا د 300 ډالر په مقدار سره یوه بله حواله هم د خزانې څخه اجرا کړه. بیا سره پر موږ باندې د 10,000 افغانۍ په مقدار سره بله حواله ویل، هغه مو ډالر ته تبدله کړه او بیا مو د زاهد په اکاونټ کې هغه اضافه کړه او په اخر کې کابل مسپي پر موږ باندې 15,000 افغانۍ په مقدار سره بله حواله ویل چې هغه مو د اجرا کولو لپاره بل صراف ته انتقال کړه. د لاندې معاملو د راپور ایستلو لپاره تاسې کولی شئ پر PDF باندې کلیک وکړئ او په دې شکل سره سیستم د مخکینی معاملاتو راپور په اتومات شکل سره ترتیب کوي. د ایگزیکټ په هکله نور معلومات لپاره تاسې کولی شئ د ایگزیکټ ویب سایټ او یا هم د ایگزیکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.